ټیبل یو ټیبل به ډرا کړو انسرټ ټیبل دې ځای نه کیبورډ نه به ورته لس رو انتخاب کړو اوکې دلته دی فارمولا ټیبل کې فارمولا څه کار کوي مثال موږ دلته لیکل کړي دي 50 او 40 او 10 شل دا جمع کوم زه دلته راځم ورته یم فارمولا دلته ماته اتوماتیک لیکل شوی دی equal to sum above برنۍ خانې مثلا مجموعه ماته وباسه دا اوکې کوم ګوره دلته به دې ځای کې چې کوم ځای کې ما کلیک کړی دې ځای کې به مجموعه راوځي اوکې دا وګوره 100 دا مجموعه شوه ښه زه دا د ډیلیټ کوم همدا ډول یوازې مجموعه نه دې ځای کې مثلا دا اکثره فارموله خو موږ ایکسل کې استفاده کوو دی نه خو دلته لږ ستاسو آیډیا کلیر شي چې دا فارموله څه کار کوي ګوره ایوریج زه کلیک کوم ورته لیکم ابوف برنو خانو مثلا ما ته اوسط وښیوه دا اوکې کوم ګوره دیش دی دلته خو زیات لیکل دي ګوره زه لیکم دلته 40 او 50 د دې مثلا اوسط څه غواړم اعظم فارموله تاسو کولی شئ دې ځای کې ډایرکټ هم ورته ولیکئ چې مثلا د دې ماته څه وباسه ایوریج د څه شی وباسه د ابوف برنو خانو دا ای نه دی دا ای دی ایوریج صحیح شو اوکې دا وګورئ 45 دا ایوریج دی تاسو مثلا ډایرکټ هم لیکلی شئ او که چېرته مثلا ډایرکټ نه لیکئ تاسو دا سلیکټ پاک کړئ کله چې مثلا ایکول ساین هم درنه پاک شو کیبورډ کې مثلا د بیک سپیس نه دی خو ایکول ساین دی دا کلیک کړئ او راشئ دې ځای نه ورته مثلا ایوریج یا بل شی انتخاب کړئ ورته ولیکئ ابو اوکې دا وګورئ هغه 45 دی اوسط همدا ډول زه دلته کلیک کوم راځم ورته یم فارمولا او دا صفحه کوم دلته مثلا اکاونټ څه کار کوي ورته یم ابوف برنو خانو مجموعه ماته جمع کړه برني خانې ګوره سم چې دا مجموعه وباسي یعنی ټول جمع کوي درته او کاونټ چې دا شماري درته مثلا چې دا څو خانو کې تا کار کړی دی د هغې مجموعه درته ښیي ګوره اوکې ذکر کوم ماته 15 دی ګوره ویې شماره 1 2 3 4 5 نو کاونټ چې دی دا شمیرل کوي او سم چې دی دا مجموعه جمع کول کوي ښه راځو بیا فارمولې ته دلته ګورئ تاسو ایوریج مو شو کاونټ مو شو مثال دلته راځو ګوره مینیمم میکزیمم باندې کار کولی شي چې لوی عدد درته وښیي که ورکوډ زه ورته میکزیمم لوی عدد درته د برنو نه وښیي چې برنو کې کوم یو لوی عدد دی دا زه اوکې کوم ګورئ 50 نه لوی عدد وایي بره نشته صحیح دی میکزیمم لوی عدد مینیمم ورکوټی عدد کوچنی عدد تر ټولو ګورئ دلته راځم پراډکټ څه کار کوي دا یې ضربه یې درته دا کینسل کوم دلته به یو 15 کې ضربو یا 15 په لسو کې ګورئ راځو فارمولا دلته ورته زه لیکم مثال لیکې نه ما دې ځای ته راشئ مثال که په سپیلنګ نه پوهېږئ پراډکټ ابوف دا زه اوکې کوم دا ګورئ 10 په 15 کې 50 دا یو مجموعه راووتله ضرب یې کړل سره دا فارمولا کې مثلا دا نور دی چې ایوریج دی ډیفاین دی فالز دی اف دی دا مثلا ټول موږ تاسو ایکسل کې بیا کار کوو ورډ کې فکر کوم همدومره کافي ده چې کنسپټ هم کلیر شي چې فارمولا څه شی ده او را روان ایکسل کې به سره هم استفاده ترې کوو شو ګریډ لاینز دا څه کار کوي مثال دا یو څو سله ما بلاک کړل او دا دې ځای نه زه مثلا څه کومه دا لاینونه تر ختمومه نو بارډر ګوره بارډر یې ته ختم یې کړم اوس وګورئ موس مې دې خوا کلیک کړه دا خانې بالکل خالي دي صرف بارډر نشته نور خانې شته وګوره دې خوا کلیک کړه دې خوا کلیک کړه ګوره بېله خانه ده اوس دې دپاره ته کولی شې دا شو ګریډ لاینز که کلیک وګوره خړ لیلونه راځي دلته دا پرنټینګ کې نه راځي بیا صرف دلته ښیي او پرنټینګ ګوره پرنټ پریوزي کلیک کوم دې کې ګوره نشته صرف دا د یو مشکل حل کولو له خاطره دا راځي دلته همدا ډول که دا زه لرې کړم هایډ ګریډ لاینز ګورئ بیا نه ښکاري څنګه چې پرنټ پریو کړي هغه هم دلته هم ښیي بېرته زه دا سلیکټ کوم او دې ځای نه راځم بېرته بارډر یې ورکوم ګوره څلور خوا بارډر دي همدا کلیک کوم آل بارډر ګوره بېرته خپل حالت ته راغی ښه دا و شو ګریډ لاینز ټیبل پراپرټي څه کار کوي مثال موږ دلته لږ نور هم لیکل ورته کوو زه اوس وایم چې دا ټیبل اف کنټینټس به ورته کلیک کړو چې دا د لیکلو مطابق ورکوټی شي اټو فټ ټو کنټینټس دا زه کلیک کوم ګورئ اوس زه د دې طرف ته لیکل غواړم دې طرف ته دې ځای کې دلته اوس ګوره زه کلیک کوم لیکل کوم دننه کې هغه کې کېږي
ټیبل کې ګورې ځکه چې دې خوا مثلا اجازه نشته لاندې ګورې لیکل کېږي خو دې خوا نه کېږي دې دپاره موږ تاسو په دې ټیبل باندې کلیک کوو او د ټیبل پراپرټي ته راځو پراپرټي کې دې ځای کې وګورئ اراوند د دې طرف ته مثلا لیکل شته چې کله دا ورته کلیک کوو او اوکې کلیک کوو اوس دې طرف ته موږ لیکل کولی شو ګورئ لیکل چې لاندې کړي هغه دې خوا راغلی ګورئ دا ډول اوس دا لیکل وکړو لاندې به هم ته راشي دې خوا به هم ته راشي مخکې لیکل نه کېدل دا پراپرټي کې مثلا دا آپشن شته چې تاسو کولی شئ ټیبل هر طرف ته لیکل وغواړئ کولی شئ ویې کوئ دا ګورئ لاندې هم لیکل وشول ټیبل باندې به کلیک کوئ بیا پراپرټي آن کېږي ټیبل باندې کلیک ونه کړئ پراپرټي نه آن کېږي دلته تاسو کولی شئ مثلا دغه سایز هم ورته غټ کړئ ګوره زه مثلا 2.2 انچ دلته ګوره دې ځنه انچ یا پرسنټ سره کولی شئ چې اندازه غټه او وړه کړئ دا زه اوکې کوم دا غټه نه شوه زه دې خوا کلیک کوم دا غټېږي ټیبل پراپرټي دلته هر اندازه شته اوکې څه وایي ټیبل پراپرټي دا به لږ نور هم ورته غټ کړو چې ښه شپږ اوکې دا ګورئ غټ دا ټیبل غټ شو ډېر زیات هم غټ کانډو به یې کړو نو ته کولی شئ تاسو دې سره مثلا سایز هم ورته غټ کړئ او دلته مثلا د رو سایز غټولی شئ د دې په ذریعه د دې په ذریعه کالم سایز غټولی شئ د دې په ذریعه د سل مثلا سایز غټولی شئ همداسې منځ ته راشي کوم ځای ته همداسې نیکس ګوره کوم مثلا تاسو دې ځای کې دا یو رو سلیکټ شوې ده دا اندازه زه غټوم ګورئ تقریبا دومره اوس زه پریویس یا نیکس کلیک کوم دا به غټه شي دغه او لاندې به بله خانې ته راشي ګورئ دا زه اوکې کوم ګوره دلته بل دا ډېره زیاته غټه شوې ځکه نه ښکاره کېږي ګوره بل دغه ته هم راغلی ده رو ته دا رو هم غټه شوه انډو ټیبل پراپرټي په دې کې الو روز ټو بریک اکراس پیج دا هم ډېر مهم دی دې ته غوږ کېږدئ دا صفحه به نیو کړو نو نیو دلته راځم ټیبل ته او یو ټیبل به انسرټ کړو د ټیبل کالم به کو تقریبا مثلا شپېته روګانې کالمونه نو بخښنه غواړم روګانې دا ګورئ مثلا موږ دلته ټیبل جوړ کړو ګوره بلې صفحې ته هم راغلی دی زه بیک سپیس وامه دا به سلیکټ کړو دا یا انډو یو کار وکړو دلته ټیبل به انسرټ کړو خو دومره زیات به نه ورکوو ورته به ورکړو تقریبا 60 دا وګورئ صفحه لا ختمه نه ده که نه زه دلته ټیپ بټن وهم صفحه ختمېږي هلته اکراس دغه کار کوي ګورئ ورته صفحه اوس دلته ختمېږي ګورئ زه بېرته بیک سپیس وهمه څنګه به رانیځي بیک سپیس سره دا به انډو کړو بیک سپیس سره به راځي خو چل شته دلته لیکل به وکړو مثال ما لیکلی دی خان او ټیچر دی مثلا دا کار دی دا مثلا تلیفون نمبر دی زه اوس انټر بټن وایم زه هم چېرې د تلیفون نمبر وګورو د دې لاندې مثلا دا خانه د غټه شي ځکه دا نمبر لاندې لیکم انټر وهم ګورئ لاندې بله خانه اضافه شوه اوس زه بله خانه کې خو دا نمبر نشم لیکلی دا هغې سره تعلق لري زه به څنګه چل کړم ګورئ زه انټر وایم بله خانه اضافه کېږي بېرته بیک سپیس وایم به راخېږي مخکې نه ختم څه چلو اوس بیا راځم ټیبل ته او دلته ټیبل پراپرټي ته او اوس دلته ورته رو نه ورته یم چې الو رو دا اوس دا ټک مارک ته لرې کوم اوکې اوس چې زه انټر وایم ګوره مکمل دا رو لاندې کوزېږي او یو انټر هم ولکېږي دا نمبر دې سره لیکلی شي که دا کار ونه کړو بیا تاسو ګوره یو مشکل سره مخ کېدلی شي دې ته باید ډېر سوچ وکړئ چې ما څه وویل تاسو ته ګورئ زه اوس انټر دې کې وامه نو ګوره لاندې راغی که چېرته هغه از ډیفالټ ګوره سلیکټ شوي وي هغه خانه ځکه دا یو مشکل ده چې دا کله تاسو مثلا ورډ انسټال کړئ دا الریډي مثلا ټک مارک شوي نو بیا چې دلته کله انټر وهئ نمبر لاندې ګوره بله خانه اضافه کېږي تاسو وایئ چې دا به څنګه چل کېږي چې اوس دا نمبر مثلا همدې خانه کې ولیکو امید د ټیبل په پراپرټي هم پوه شوي